د هیواد تلویزون ډیر قدرمن لیدونکو او ګران اوریدونکو سلام. د هیواد مرکز کابل په تیرو 10 ورځو کې د څو پرلهپسې خونړیو بریدونو شاهد و چې له کبله یې سلګونه کورنیو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې د صدارت څلور لارې په خونړي برید کې 103 کسان چې ډیری یې زموږ ملکي او بې دفاع افغانان به خپل ژوند د لاسه ورکړ او تر 215 پورې په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. زه صدیق الله خلیق یم او سره په دغه بحث کې درانه مېلمانه دي. په هلمند او زابل ولایتونو کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د پوځي مسایلو تحلیلونکی جنرال حمدالله نازک. جنرال صاحب بحث ستاسو څخه راپیلو. لکه څنګه چې مقدمه کې مې یادونه وسوله خلکو ته هم د یو مبهم سوال په توګه باندې دي تر دم ګړی پورې د دومره پیښو شدت او په دومره شدت سره او دا چې ملکي هدفونه دي او په وړاندې باندې بیا هم لکه څنګه چې ښایي هغسې تدابیر نه وه او یا هم په مخنیوي کې امنیتي سکتور پاتې راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د هیواد تلویزون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، د میز ملګرو ته. یو شی ډېر مهم دی ځکه په دې کې تقریبا نن څومره ورځ ده چې کومې پیښې شوي دي شهیدانو ته جنت فردوس غواړو او اقرباو ته جمیل صبر غواړو او زخمیانو ته عاجله شفا د خدای تعالی جل جلاله څخه غواړو. په دې کې شک نشته چې موږ تقریبا د مخکیني جنګ څخه راوروسته تقریبا 15 کاله کېږي په دغه نوي جنګ کې د ناټو په ملګرتیا قرار لرو. دغه مسایل او یا عوامل یا د جنګ چې ولې زیاتیږي او یا ولې ډیریږي دا څو بخشه دي چې په دې کې هر بخش ته مسؤلیت راجع کیږي. یو بخش په خپله د دې جنګ عمده دا دی چې مسؤلیت په خپله په افغانستان کې دا د علماو دی ځکه دغه جنګ واضح معلوم جنګ عقیدوي جنګ دی ځکه کوم دښمن سره چې موږ جنګیږو دا عقیدوي جنګ دی. زموږ په حکومت کې دغه اولنی ذوق دی چې موږ خپل عسکر او یا خپل اردو او یا خپل امنیت د عقیدې د لحاظ څخه نه دي جوړ کړي. دا یو غټه ستونزه ده چې پر دې باندې په وار وار د دې غوښتنه شوې ده او حکومت په دې کې ناغېړي کړې ده، کمزورتیا یې کړې ده چې هېڅ یو علماو ته دا توجه نه ده اړولې چې د هغو څخه مرسته په دغه شکل وغواړي چې دوی په تبلیغاتي شکل خلک دې ته وهڅوي چې دغه دښمن چې دلته جنګیږي د مجاهد په نامه یا د جهاد په نامه یا د اسلام په نامه چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره پاڅون وکړي او ودرېږي واضح. یو ځکه په توپک باندې امنیت راوستل په مملکت کې دا بیخي ناشونې ده. که کور او عسکر ودرېږي زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې موږ امنیت نسو راوستلی. امنیت په ذهني لحاظ راوستل کېږي چې ځکه موږ د دې لپاره باید کار وکړو. یوه ستونزه. دویمه ستونزه داسې ده چې په خپله پر مسلک او غیر مسلک بحث کول ضرور دی. که په هغه شي کې یو څوک تجربه ونه لري او ته هغه استه یو کار ته یو څوک انجینر نه ته د انجینر وظیفه په لاس ورکوي. یو د دې کس صداقت دی، یو د دې کس اخلاص دی. یو مسلکي کار په اخلاص هېڅ معنا نه لري، د هغه کېږي نه ځکه که هغه مسلک غواړي نو ته موټر ته ډریور جنۍ چې د سړک څخه یو سړی پورته کړ ورته دا کلي د دغه چلانېږي بالا یې زکش کړ نو دا خو دا معنا چې دی یې ټکروي. ځکه کنټرول، نظارت، انسجام دا وظایف د رهبر دي. که یو څوک رهبریت ونه کولی سي او یو دغسې پوسټ ور واستول سي دا په خپله هغه ناکامۍ دي چې موږ په 14 کاله ستاسو هدف دغه دی چې موږ په کښته کچه کې یعنې خپل په ټولو امنیتي ارګانونو کې سکتورونو کې چې موږ پولیس دي، موږ د ملي امنیت کارکوونکي دي او د اردو سرتیري مو دي، دا په لومړنیو خطونو کې د دغه قربانیو قرار لري. خو په راز کې په لوړه کچه باندې د تخصص پر بنسټ باندې کسان نه دي. مخکې درته ویل چې یو چې ته یو څوک جنګ ته است دی هغه په کوم عقیده د هغو د عقیدو لپاره چې اولین اپشن هم دا دی چې موږ هغه قوي علما چې هغه زموږ سره د رئیس جمهور پر میز باندې ناست دي او معاشونه خوري هغه باید د جنګ په اول خط کې ودې د دې عسکرو ته د دوی تبلیغات شروع وای، د دوی د جهاد د دوی د دې وطن د دفاع لپاره باید دوی ته هغه ذهن ورکول شوی وای چې دا جنګ په خپله خلک راپاڅېدل او دلته د حکومت طرفداره خلک زیاتېدل. دوم رهبریت دی چې رهبر یو وارې چې د جنګ په خط کې هغه ستونزې چې ته هیڅ نه و داسې عالم نه لرې په دې چوکاټ کې
چې که د علماو شورا د هغه هم په هغه اندازه نه ده سپورټ کړی چې هغه یا په هغه اندازه دوی حمایه کړي چې هغه ورسي دا کار مخته یوسي ځکه یو فاصله په خپله د میراب او د منبر تر مابینځ په هغو اندازه وجود لري چې بیخي ډېره غټه فاصله ده. تاسې وګورئ د جمعې په ورځ تاسې په ټول افغانستان کې په ټولو مساجدو کې تاسې ورسئ کښېنئ. آیا تاسې یو عالم لیدلی دی چې هغه په دغه اړه باندې بحث کړی دی چې دغه جنګ ناروا دی دغه جنګ حرام دی؟ ځکه دلته موږ حج او عقاب وزارت لرو، دلته موږ هغه بخښونه لرو چې پر هغه باندې په هغه اندازه باید سرمایه گذاري سوې وای چې دغه عالم په دغه مسجد کې دلته وظیفه اجرا کوي دی د چا دپاره اجرا کوي. آیا که دغه خلک د دې نظام څخه لرې دي نو دا په خپله واضح خبره ده. ځکه کابل دی تاسې ورسئ په دا کابل کې وګورئ یو مسجد چې معاش هم د حج او عقاب خوري دا کار نه کوي. دا اولین مشکل دی زموږ چې په دې 14 کاله موږ نه یو پرتوانېدلي چې علما را خپل بله د ذهنیت جوړونې په برخه کې د نورو اقشارو څخه علاوه د علماو پر رول باندې څرګ نه سپټېده یا تاسو په پوره ډول باندې ورته څخه یادونه وکړله. بل په دې وروستیو کې اصلا د دغسې پیښو شدت دی چې دا مسله باید روښانه سي ولې په حالات په دا ډول باندې موخې مثلا دشمن هدف ګرځي او ولې په دې توانېږي اصلا اساسي پوښتنه دا ده. د دشمن د راتګ لارې معلومې دي، د دشمن هغه د سپورټ یا د حمایې مرکزونه معلوم دي. دغه ځایونه او یا دغه مرکزونه چې دشمن ځینې تنبیلیږي هغه حمایه کیږي هغه ته سپورټ ورکول کیږي دا ټول شان معلوم دي. زوب زموږ په حکومت کې دی موږ و هغه شانو ته چې موږ ټوله پړه یوازې پر خارجي قواو باندې ورغورځو چې زموږ سره دي خارجي قواوې کومک وکړي. موږ د دستاشته څخه کم کار اخیستی دی چې کم قوت چې موږ په لاس کې لرو. تاسې وګورئ چوټو بارنچه او یا سور ځنګل د زابل ولایت د شمولزو ولسوالۍ سره او یا د غزني د ناوې د ولسوالۍ سره دا 280 کیلومتره لار ده. دا جبهي جنګ ته زمینه موږ خپله برابره کړې ده. ته چې 10,000 پولیسو تشکیل ورسره منې د خارجي څخه د هغه دپاره کومک غواړې چې ته دا راته راکړه دغه 10,000 ولې ته په سرحداتو کې دغه نه ځینې غواړې سرحدي پولیس نه ځینې غواړې چې تاسو سرحدات کاته کړي تا ته د کور دروازه دې خلاصه درولې ده او دننه په خونو کې غواړې چې د دښمن سره جنګ وکړي. دا یوه ستونزه. دومه ستونزه داسې ده چې مخکې یو شی دلته ډیر مهم دی. دلته ناټو راغلی ده. په ناټو کې یوازې د امریکایانو پر رول بحث کیږي نه د انګلیسي پر رول چا بحث کړی دی چې د انګلیسیانو هدف په افغانستان کې چیش دی هغه چې دلته پروژې تمویلي د هغو هدف چیش دی. آیا هغو په تاریخ په اوږدو کې د افغانانو سره چیش درلودلی دي؟ آیا دلته تضاد لري دوستي لري که دښمني؟ ځکه دا ټول ولایتونه وګورئ دا 40 ولایته یوازې امریکایانو پر غاړه نه دي اخیستي. صحیح دی چې په راز دا هغه مسله واضح کوي چې دلته د نیابتي جګړې دا څوک نیابتي جګړه څوک ده؟ ګوره یو شی زه درته وایم چې نیابتي جګړه انګلیسیان دي. نیابتي جګړه په دغه اسیای جنوبي کې او په اسیا کې انګلیسیان چلی نیابتي جګړه دا چې امریکایي رامنځته په یو شکل باندې پر یوه لاره باندې کوي دوی خپل ګټې په نظر کې نیسي. هغه پروتوکولونه چې د انګلیسیانو او امریکایانو تر مابینځ دي چې دوی په ناټو کې په ګډ راغلي دي تاسو د هلمند وضعیت وګورئ چا دغه حالت ته ودرول ځکه د قاچاق عمومي مرکز هم دوی اخیستی د قاچاقو د تمویل د قاچاقو ترانسپورټ د قاچاقو زکات دغه دا ټوله زمینه سازي دلته د چی شي وسوله دا خو پټې سترګې نه تاسو د هلمندیانو څخه پوښتنه وکړئ. یعنې بیا هم ناامني هغه څه دي چې دوی هغه استخباراتي کړي یا هماغه ممالک چې دلته غواړي مداخله وکړي هغوی خپل هدفونو ته رسوي. ناامني یوازې موږ ته د یوه اړخ څخه نه ده راروانه. موږ ته په راغلو میلمنو کې زموږ سره دوی خپله سوی استفاده کوي د دغه ناټو د قوت څخه په استفاده دلته کار سوی دی. تاسو وګورئ روزګان د اسټرالیا په لاس د جرمني عسکر په کومو ځایو کې وو په کومو ځایو کې تاسو د ممالک وګورئ که د تاریخ په اوږدو کې موږ د هغو سره ستونزه نه درلودلې په هغې کې هم باسازي سوې ده مصارف سوي دي خلک خوشحاله دي هغه ولایتونه تر یوه اندازې په امنیت کې پاته وه او هغه ولایتو کې چې موږ ستونزې پیدا کړلې موږ یوازې پر یوه رول باندې کتلي په دې کې شک نشته چې پاکستان زموږ دښمن بله بیا هم د یوه پخواني امنیتي چارواک په توګه باندې البته موافق یاست آیا دغه براعت ورکولی سي او د توجیه وړ ده؟ زموږ اوسني امنیتي لوړپوړي مسؤلین درواغ وایي
درواغجنان دي په دغه درواغو باندې دوی دا فکر کوي چې موږ به د دنیاوالو څخه په دې مرسته پیدا کړو او دنیا به وبېروو هغه به تر وهم لاندې کړو چې په افغانستان کې 22 نړیوالې تروریستي ډلې شتون لري. که موږ دغه شتون ومنو په افغانستان کې بیا نو ولې په پاکستان باندې انتقاد کوو؟ ځکه دلته چې دغه ډلې هم چې اوس د داعش په نامه، دغه ډلې چې اوس هم د طالب په نامه، دغه ډلې چې هم د اکاني په نامه، دغه 4 ډلې یا 5 ډلې چې معلومداره دا خلک پیژني، دا چې ازبکان دي و، دا چې چچنیان دي و، دا چې څوک دي و څوک دي څوک دي، د دې ټولو مرکزیت یو دی. د دغه افغانستان نظامي ځواکونه ټول په کوم ځای پورې مربوط دي؟ خو رئیس جمهور ولاړ دی دی وایي زه د اعلی سر قومندان یم، ټول نظام یا ټول نظامي ځواک په هغه پورې مربوط دی. تا ته راځي د پاکستانه مرکز یې هلته دی، دلته چپهارنامه درته راچي، دا رأس دی، دا که وابي دی، دا که سلفي دی، دا که ممدودي دی، دا که دغه په دا مابینځ کې ما مخکې درته وویل چې دلته یو عقیدوي بخش وجود لري. ځکه دښمن و دې ته متوجه سوی دی چې پر تا باندې د هر ځای څخه واري وکړي. دا دی په مسجد کې هم واري در باندې کوي، دا دی د ولس په مابینځ کې هم واري در باندې کوي، دا دی د بشر د حقوقو د هغه مادې خلاف هم راولاړېږي، امبولانس هم پټاوي، دا چې هر څه کوي. خو د دغه د مخنیوي دپاره موږ که درواغ ووایو د خپل ولس ته دا درواغ مو ډېر ژر افشا کېږي. موږ دغه افغانان یو، د دغې سیمې خلک یو، پر موږ باندې په دې کې یا حداقل دغه ترخه واقعیتونه چې دي که دا پټ سي زیان ویني ټول سیسټم. خطرناکترینه موضوع هم دغه ده چې زموږ مشرتابه که دغه واضح وایي چې 22 ډلې دي په افغانستان کې او دا پسې ښکاره کړي دنیاوالو ته دا ښکاره کوي چې بیا موږ د دې 22 سره جنګېږو. زه درته وایم دا 22 ډلې ټولې د یوې او یا 2 ډلو مربوط دي. د دې ډوډۍ ماش آشا ټول د یوه ځای څخه راځي. دا عین شکل لکه مالي پولیس، نظم عامه پولیس، اردو د هر یوه بخش جلا دی. دغه که موږ وهم پر خلکو باندې اچوو په دغه نامه باندې، دا نور هم زموږ کمزوري ده او دا و دښمن ته لابي ده. دا زمینه برابرول دي، دښمن ته زړه ورکول دي. زموږ دغه خاین مشران، زموږ دغه خاینان نور هم د دې ولس زړه وراچي، نور هم د هغه کشر چې هغه بیا راځي د ملي اردو صفوفو ته، هغه راځي د امنیت صفوفو ته، هغه راځي د پولیسو صفوفو ته، دا هم نور راباندې درېږي. دا خو یې ونه سوای کولی چې علما یې پر منبرو درولي وای او دې ته یې مجبوره کړې وای چې دغه دې توپک، دغه دې چنټه او دغه دې 15 نفره امنیت ووایي هغه د خدای حقیقت چې تا ته خدای او رسول ویلي دي، هغه پر دا منبر ووایي چې دغه ولس به دې شي پوه سي. دا خیانت خو یې وکړي، دا خو یې نه وکړل. دغه دویم خیانت دی چې پسې کوي چې بیرته خلکو ته په هغه اندازه وهم راچي چې 22 تروریستي ډلې دي، بیا به یو زوی مور وپرېږدي و دې جنګ ته. ګوره د یوې خوا څخه یې خپل ماینې اولادونه تاسې وګورئ، د رئیس جمهور څخه رانیولې، د امنیت د شورا د رئیس رانیولې، د رئیس د امنیت څخه رانیولې، د وزیر د داخله څخه رانیولې، د وزیر د دفاع څخه رانیولې، تر ټولې کابینې پورې د یوه ماینه، د یوه مور، د یوه خور، د یوه ورور، د یوه د خاله زوی راوښیي په افغانستان کې. پر دا رقم خو نه کېږي چې ته ماته ولاړې بالا دا ټول شیان هم راباندې دښکوې او بیا بېرته دلته یو بل ستر انتقاد لوی انتقاد چې موجود دي. خو د دې څخه علاوه بیا هم چې په دې په ځای چې په خپلو وظایفو او په خپلو هغه تګلوري د دغه مسایلو چې د کنټرول په برخه کې کار باید کړی وای او ځینې توقع شته په سیاسي کشمکشونو د دې کې مصروفه دي. زه درته وایم زه هم دا د توقع ځای ته اوس د چا څخه لرې. دلته موږ ته مهمه خبر هم دا ده. زه خو یو شی زه دا واضح درته وایم چې زموږ د مسلک په نګاه باندې که موږ وایو اول استخبارات هنر دی، مسلک دی نه. اوس نو هنر په چیش پورې تړلی دی، موږ دا باید وګورو. څنګه کېدلی شي چې د بدخشان یو ځوان دې راسي، ته دې د شمولزو په ولسوالي کې په یو ځای کې تا مقرر کړي، دا دې بیخي د ماشټرۍ څخه هم فارغ وي او دی د شمولزو د خلکو او یا سپین ږیرو سره دی دا توقع ولري چې دی دا شی ځینې واخلي، چې دی هغه څه چې هلته په نقص دوامېږي. کم سیسټم یا کم نظام کې چې اردو او پولیس په څه شکل حمایه شوي دي، امنیت ته تر اوسه هېچا غږ نه دی کړی. دا په خپله دا پټه خوله ساتل دا ورته زمینه برابروي. اول زموږ امنیت تاسې وګورئ، خو دا د امنیت ملي عسکر ته په ټوله دنیا کې ته وګرځېږه، تا د امنیت ملي عسکر په سړک لیدلی، تا د امنیت ملي یونیفورم لیدلی دی په ټول دنیا کې. دغه ټولې دنیا ته چې موږ سفرونه کړي دي، موږ د استخباراتو خلک ولاکې لیدلي دي. یوازې زموږ افغانستان دی ټانک هم د امنیت ملي معلوم دی، موټر مو معلوم دی، رئیس د امنیت مو معلوم دی، مدیر د سیمو چارو معلوم دی، ټول شیان مو ښکاره دي. څه په دې شکل ته څه شي استخبارات ورته وایي؟ خو دا نږدې پاکستان دی، تا د استخباراتو کسان پېژندلي دي، هلته مهاجر شوي دا خلک
څوک یې پېژني بیا هغو کسانو چې کار ورسره کوي دا امارات دي دا د امریکا ده په خپله ته ورسه د سیاسي کس یو څوک پېژني و دا MI6 دی رئیس عمومي څوک وراکه پېژني زموږ رئیس عمومي لکه مولوي صاحب راته ناست نصیحت ورته راکوي وایي دا په استعفا نه کېږي څنګه په استعفا نه کېږي ته ووځه د دا ځایه دا هلته یو داسې مسلکي ډګروال راوړه چې دلته یې تجربه اخیستې کار یې تېر کړي څنګه ته په سوله هم پوهېږې په دا ځای کې راته اخندزاده صاحب سې ته په دغه باندې هم پوهېږې په وزارت دفاع هم پوهېږې دلته بیا راته نظامي سې ته بیا بیرته په ریاست امنیت هم پوهېږې په دې پوهېږې د یوه وروستۍ پوښتنې په توګه باندې جنرال صاحب دغه ټولو ناخوالو ته او هغه نیمګړتیاوو ته چې تاسو مخکې یادونه وکړله او په وار وار باندې دا تحلیل ثابت سوی هم دی د دغه ټولو تشو ته په پام سره څنګه کولی سو یو ښه مسیر ته نظام د سیستم او دا څه وکړل سي لاس ورکول سي څوک چې تجارب لري هغه شریک سي تر څو د وخت په تېرېدلو سره او یا هم حد اقل د دغه اوسني حالت د راکابو کولو توان پیدا کړي زموږ یو غټه ستونزه په خپله په دغه سیستم یا په دا جوړښت کې ده تر هغه وخته که موږ دغه ته تغییر ورنکړو موږ نسو جوړېدلی دا یو غټه ستونزه ده په هغې کې عمومي رول په خپله د محلي حکومتداري دی لکه ارګاني محل کوم سیستم چې د ارګاني محل جوړ دی چې دوی هغه کسان دي یا هغه کارګر هغه مؤسسین دي چې دوی د خلکو او دولت تر مابین د فاصله دوی رانږدې کوي دې په مطلقه توګه کار ونه کولی شي یا دا دی چې خدمات ونه کولی شي خدمات په دې بالکل خدمات هم توپیر لري ځکه زموږ تشکیلاتي سیستم ډېر خراب ورته جوړ دی ډېر خطرناکه جوړ دی مثال بلې موږ مخکې وویله چې خلاوې سته صحیح یو څنګه د حل لاره دا ده چې موږ مخکې درته تر هغه وخته چې موږ رهبر پیدا نه کړو او یې نه لرو دغه شان ټول په رهبریت پورې تړلي دي ځکه که ته رهبر ونه لرې او ستا رهبر غمخواره د دې مملکت او د دې خاورې ونه سیږي ته د دغه مشکلات څخه تا یو خارجي نسي خلاصولی د دې مشکلات څخه زموږ یووالی یې خلاصولی سي اوس خو تا خپل رهبران یووالي ته نه پرېږدي خو هزاره او ازبک راځي سره کښېني دغه حکومت په خپله نارې پر وایي دا بیرته سره جلا کوي چې تاسو چې کوئ سره ناست یاست که د ده سره ناست وه که د ده معاون و دوستم هم مسلمان دی هم ښه سړی دی هم د بشر د حقوقو په جرم نه دی مجرم که بیا د یو بل ولایت د خلکو سره کښېنستلی دا ګرد سره ګناهکاره دي د بشر د حقوقو په جرم هم لړلي بلې که حکومت هم په خپله دا خواست کړي چې ملي اجماع باید جوړه سي صحیح سو کښېني څونه اړتیا ده دې ته چې دغه تچې ډک کړی سي دغه ملي اجماع چې حکومت دا خواست کوي چې سره کښېني دا د دوی یو بله برنامه ده هغه د دې دپاره نه ده دا ملي اجماع دا دوی غواړي چې خپل هغه خلک راولي چې دغه حکومت بغیر انتخاباتو یو 15 کاله نور هم په اوږد کې دغه تشویش یا دغه سیستم د انتخاباتو چې خراب کړي د دغه دپاره یې کوي خو دوی ولې دغه ملي وحدت د حکومت د قوانینو سره بیا هم د حل لاره څه کوي د حل لاره به مخکې درتول د حل لاره موږ انتخابات په مخکې لرو مطلق بله لار نه لرو موږ ته باید د انتخاباتو نړیوال د ټولنه د انتخاباتو زمینه برابره کړي چې شفاف انتخابات وسي دغه بدبختان د منځ څخه ولاړ سي او ولس په دې کې مسؤلیت لري چې هغه خلک چې د وطن د درد ورسره یي د هغه انتخاب کړي او د دغه ملي وحدت د بدبختۍ څخه خلاص سو تر هغه وخته نور به که پر دغه شکل سره پاتې د اوس خو په 2-3 ولایاتو کې په دغه مشکلاتو سره اخته دي شاید په افغانستان کې په 15 ولایاتو کې بغیر جنګ په نور سیاسي بل ډېر مننه کوو که د مېلمنو اساس ټولو د حضور څخه بیا به هم دا ورته بحثونو ته ادامه ورکړو کور مو ده